په کابل پولی تخنیک پوهنتون کې د مرکزی خصوصي تحصیلي بنسټونو د استادانو لپاره دیني علمي سیمینار د علمي موضوعاتو په وړاندې کولو سره پای ته ورسید. د یاد سیمینار په پایناسته کې د لوړو زده کړو سرپرست وزیر شیخ الحدیث مولوي نظام محمد ندیم صاحب د خوارجو ناروا مفکورې ته په اشارې سره ټول افغانان یووالي ته راوبلل. یو خطرناک شی چې په دې اواخرو کې مابین ته راغلی چې هغه د عقیدې او د فکر خلاف او د عقیدې او د فکر مخالف ډله چې دا خوارج و د اسلامي امارت او د اسلامي نظام په مقابل کې د دغسې فکري مخالفت تاوانونه بیا داسې چې هغه بیا جامعې ته ډېر ضرر رسوي. دا خلکو داسې وخت دلته تېر کړی دی، موږ مشاهده ده چې په کوم ځای کې حاکمان سوي دي هلته یې ولسوالي یا د ولسوالي یو کونج په لاس ورغلی و د روان جهاد په سلسله کې. کوشش بیا دا کوئ چې یو صاحب یې ونیول مخکې درځي چې دی هلته خپل کمربند ټینګ کړي، اول د واره به یې خیمه ودرول، دعوت به یې روان کړي. دغه راز د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د خصوصي سکتور خدمتونه وستایل او هغوی یې لا ډېر خدمت ته وهڅول. د خصوصي سکتور قدرمنه رهبري او محترم مسؤلین هغوی چې اوس د افغانستان په روان سلسله کې په دې خدماتو کې څه کړي دي، خدمت یې موږ ته د ستاینې وړ دی. موږ ورسره همکاران یو، موږ به یې تایید کوو او نور مې دا وعده ده در سره چې څومره اساني کېدای شي هغه اساني به ستاسې سره د ستاسې په چارو کې کوو. ستاسې تقویه او ستاسې اکمال، ستاسې راپورته کېدل او دا په هیڅ صورت باندې نه خوښه ده نه د ځان دپاره لازمه بولو. الله دې نه کوي چې یو پوهنتون وتړل سي یا بند سي یا مشکل ورته پیدا سي. وروسته د عدلیې سرپرست وزیر شیخ عبدالحکیم شرعي د علم او نظام پر ارزښت خبرې وکړې او ویې ویل چې اسلامي امارات د قوانینو پر جوړولو کار روان کړی. دا علم دا یو معمولی صفت نه ده. ګورئ علم ته حیات یلی شوي دي. چا کې چې علم نه وي هغه مړ ده. علم ته نور یلی شوي دي. چا سره چې علم نه وي هغه په تیاره کې ده. علم داسې یو صفت ده چې تغییر په حقایقو کې راولي. که چېرته موږ تاسو د صبر او د تحمل نه کار واخلو، زه یقین لرم چې امارت اسلامي او دغه خاوره به داسې قانون ولري چې دی به په دنیا کې بیا مثیل نه وي. یو څه نمونې راوتلي هم دي. ګورئ هره ماده چې وي امیر المؤمنین دا حکم کړی ده چې باید عرض وکړئ په سنت باندې، په کتاب د الله، په سنت د رسول، په فقه حنفي. د هغې سره باید په ټکر کې نه وي او د هرې مادې دپاره باید مخرج پیدا کړئ، تخریج وکړئ چې دې دپاره مختلفې کمیټې د علماو د شیوخو جوړې شوي دي. همدارنګه د پوهنې سرپرست وزیر حبیب الله آغا د اسلامي نظام او خپلواکۍ پر شکر ادا کولو ټینګار وکړ او ویې ویل چې زموږ ټولنه او دین بیل اصول او ارزښتونه لري. اسلامي امارت سره دا یو نعمت دی، د الله پاک ډېر عظیم نعمت دی. د دې باید موږ شکریا ادا کړو. که د دې نعمت شکریا ادا نه کړو، د الله جل شانه حکم دی که تاسې زما د نعمتونو نافرماني وکړي نو الله فرمایي زما عذاب ډېر سخت دی. د الله عذابونه دا د دنیا عذابونه دا یو معمولي عذابونه دي، دا نسبت و اخروي عذابونه ته هېڅ هم نه دي. هغه دنیاوي عذابونه موږ تاسو ولیدل. په پای کې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د خصوصي تحصیلي بنسټونو د استادانو د ستونزو د حل د ډاډ ترڅنګ په ولایتونو کې هم د دا ډول سیمینارونو د جوړولو خبر ورکړ. په خصوصي پوهنتونونو باندې ځینې وجایب دي چې هغه باید ادا کړي او بنا نه په موږ باندې په دغه برخه کې څه حقوق دي هغه به ورکوو انشاءالله. تقرر به په همغه معیار باندې کېږي کوم چې په دولتي پوهنتون کې په کوم معیار باندې تقرر کېږي او بیا به ورپسې د ترفیع مسله مطرح ده
هغه ان شاء الله موږ ورته حاضر یو. حتی هغه بورسونه چې موږ ته د استادانو دپاره راځي د ماسترۍ او پی ایچ ډي دپاره، موږ په دې هم په دغه ځای کې فکر کړی دی چې فیصدي باید یو څو فیصدي باید خصوصي پوهنتونونو ته خاص شي چې زموږ دغه استادان ماسترۍ او پی ایچ ډیانو ته په دغه بورسونو کې په خیر سره لاړ شي. د وزارت منصوبین به ولایاتو ته ځي په خیر سره، او را روانه هفته دا هفته چې ختمیږي ورپسې هفته کې به هم مهاله په ټولو ولایاتو کې په دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې دغه ډول سیمینارونه روان وي ان شاء الله. د یادولو وړ ده چې دغه سیمینار 3 ورځې دوام وکړ او د علما کرامو او استادانو ترمنځ پر علمي او دینی موضوعاتو بحثونه پکې وشول.